علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټیک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو، په نوې ویډیو کې به زه تاسو ته راوښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې د هرې ویډیو نه یا د هر عکس نه تاسو څه وکئ، واټر مارک چې دی هغه ته یې لرې کړئ. مطلب که تاسو د فیسبوک نه، د ټیک ټاک نه یا د بل سنیک ویډیو نه یو ویډیو خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ، نو تاسو به کتلی په هغې کې هلته کې کوم واټر مارک چې دی هغه پکې لګېدلی وي. ټیک ده، یا تاسو په بل ویډیو باندې یا په انشوټ باندې ویډیو سازه کړئ، نو په هغې کې هم تاسو ته واټر مارک لګېدلی وي. ټیک ده، نو نن درته زه راښیم چې دغه واټر مارک چې دی دا تاسو څنګه ریموف کړئ، مطلب دغه واټر مارک تاسو څنګه ختم کړئ د دغه ویډیو نه یا د عکس نه. نو ملګرو، ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه مخکې زه تاسو ته نوټیفیکیشن عرض کوم، که تر اوسه تاسو زموږ پښتو ټیک یوټیوب چینل یې سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ او خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوې ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. ملګرو، دې لپاره به سمپل تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. د دغه اپلیکیشن لینک چې دی موږ تاسو ته په دغه کې راکړی دی، کمنټس کې ډسکرپشن کې راکړی دی. تاسو به سمپل هغه اپلیکیشن خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. نو اوس دلته کې تاسو ته په داسې انټرفیس راشي. د دې نه بعد دې کې تاسو اوس واټر مارک چې دی هغه ایډ کولی هم شئ. که تاسو یو ویډیو ته یا یو تصویر ته واټر مارک ایډ کول غواړئ، نو سمپل هغه تاسو راوالی. ټیک ده، هغې ته تاسو واټر مارک چې دی هغه ورته ایډ کولی هم شئ او واټر مارک چې دی هغه ته ریموف کولی هم شئ. ټیک ده، نو اوس دلته کې تاسو وګورئ ریموو واټر مارک فرام ایمیل، مطلب یو تصویر دی او په هغې کې واټر مارک لګېدلی دی. مثال په طور دا یو تصویر دی. ټیک ده، دې کې اوس چېرته واټر مارک دی هغه ته زه ریموف کوم. دا وګورئ، زه بس دا به دې ریموو کړو. ټیک ده، دا وګورئ، تاسو به سمپل هغه سلیکټ کړئ. ټیک ده، په ډن باندې به کلیک وکړئ. نو دا وګورئ واټر مارک چې کوم او دغه رنګ یې چې څه پې لیکلي وو، نو هغه دې دغلته کې ختم شو. د دې نه علاوه تاسو ته زه ښیم چې د ویډیو نه به تاسو واټر مارک چې دی هغه به څنګه ریموف کوئ. دلته کې تاسو له راکړلی دی ریموو واټر مارک فرام ویډیو. نو زه داسې یو ویډیو ګورم چې په هغې کې چېرته کې واټر مارک راغلی وي. ټیک ده، نو هغه واټر مارک دلته زه ریموو کوم. مثال په طور دا شو. ټیک ده، دا ویډیو ده، دلته کې دا نه ده. ټیک ده، دې نه علاوه اوس درته ښایم د ویډیو نه د ریموف کولو طریقه. تاسو به سمپل دغه شان دا کلیک کړئ. اوس تاسو یو ویډیو وګورئ چې په هغې کې چېرته کې دغه واټر مارک چې دی هغه راغلی وي. ټیک ده، نو ما سره میبي داسې ویډیو پیدا نه شي چې په هغې کې واټر مارک وي. بس دا یو ویډیو ده. ټیک ده، دلته کې دا تاسو څه کولی شئ، دې نه تاسو څنګه واټر مارک ریموو کولی شئ. مثال په طور لکه دا واټر مارک شو. ټیک ده، دا به سلیکټ کړئ، سمپل ریسایز به یې کړئ چې څومره تاسو ترې ریسایز کولی شئ. ټیک ده، او ډن باندې به تاسو څه وکئ، په ډن باندې به تاسو کلیک وکئ. نو ډن باندې تاسو کله کلیک وکړو، نو دغه واټر مارک به د دې نه اټومیټکلی ریموف شي. دا وګورئ، دلته کې واټر مارک چې دی هغه دې مکمل ختم شو. نو په دې طریقه تاسو د هر څه نه واټر مارک چې دی هغه دې لرې کولی شئ، د تصویر نه یا د ویډیو نه. دغه شان دي که په دې کې تاسو ویډیو ایډیټینګ کول غواړئ، سپیډ که نه مطلب سلو موشن ته یې کول غواړئ یا بل څه کول غواړئ، نو هغه پکې هم تاسو له آپشن راکوي. ډېر څیزونه پکې تاسو ته میلاویږي. دغه شان دي که ویډیو کمپریس دغه کول غواړئ، ریورس ته کول غواړئ، ریورس ویډیو به تاسو کتلی وي، کوم ریورس افیکټس چې پکې لګي. دغه شان دی که ویډیو تاسو کمپریس کول غواړئ، اوس تاسو چې د ویډیو لګئ او د هغې سایز ډېر زیات غټ دی، نو تاسو د هغې سایز چې دی کمپریس کولی شئ، هغې سایز چې دی هغه کمولی شئ. نو دا نوې ویډیو امید لرم چې خوښه شوې به وي. که خوښه شوې وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.